الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ګرانو ورونو او خویندو زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور خوب اواز یې لیږلی ده اورو انشاءالله، خو د هغه نه مخکې یو یادونه تاسو ته کوم چې د چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، لایک کړئ، کمنټ وکړئ پکې تر څو نورو ته ورسیږي او یو څوک چې خپل خوب نشي ویلی او داسې خوب یې لیدلي چې اثر وي یا دسترسي نه لري لیږلی ورته ماته، نو هغه دا اوري، لږ اطمینان ورته پیدا کېږي. خوبونه آخر زمانه کې ډېر زیات مهم دي، د مسلمان لپاره د استقامت باعث ده. شخصي ژوند کې ډېر مشکلات پې حل کېدی شي، شرعي حجت نشي کېدی، خو شخصي ژوند کې ډېر مشکلات پې حل کېدی شي. نو خوبونو ته اهمیت ورکړئ. نبي علیه السلام ویلي چې آخر زمانې خوبونه د مسلمان هغه صحیح وي، دروغ نه وي، خصوصا بیا کوم مسلمان چې هغه راستګوی وي د خوبونه همیشه صحیح کېږي. تاسو هم تجربه کړې وي. نو د دې خیر لپاره دا خیر خلکو ته ورسېږي. چینل ژر سره سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ کړئ. دا خوب اورو. هغوی دا روسانې که څه بلای دا راغلي بیا په کلو کې دا نږدې دیوالونه د خلکو تر منځ یې وایي دا دیوالونه ده، لارو ته نږدې دیوالونه، مطلب یو دیوال د کور خاص ورپرېښود، نور دا چند دیوالونه یې ټول ګډول. بیا ډېر پکې مړه شي، دا یو دانه د غوښې پاتې شي، دا نه مړ کېږي. دا خیر ته زه ژوندی ونیسم. زموږ د مور د کور یو مېړه ده، هغه بیا د غوښې ملا ده، یو هغسې یو زموږ خور شي، بیا د هغه ما ته وایي چې راځه موږ تا ته اوس انعام درکوو. بیا کلو باندې ګرځو، کورو باندې بیا وګورو، جنې ګورو او کوي. مطلب ما دواړه چې خوښوم او سخته ډېر ورته وګرځېږو. دا ورور خوب لیدلی، روسانې خوب کې لیدلی چې هغه حمله کوي د دوی په کلي باندې او دی ورسره مقاومت کوي. نور څوک نه دی وي او د ده یو خپلوان وي. نو دی وایي چې بیا موږ لکه ورپسې ګرځو، وژنو یې، ختموي، یو پاتې کېږي. نو د خوب کې داسې جنګ حالت لیدل، مرمۍ لګېدل یا چا سره دشمن تا باندې حمله کول، کافر دشمن وي، داسې دشمن، نو دا په شیطاني سوچونو باندې تعبیر کېږي چې انسان باندې شیطاني سوچونه راځي. او د کوم سبب باندې راځي؟ د موبایل د استعمال په وجه باندې، خصوصا څوک چې مسافر وي، یوازې وي، نو هغه موبایل استعمالوي او بې غلط استعمالوي. نو د دې په وجه باندې یا ګیمونو والا یا چې څوک ډېر د فلمونه ګوري، نو هغوی بیا د خوبونه ګوري په خوب کې، نو دغه اثرات وي په ده باندې چې دغه کوم شی دا کتلی ده، دغه اثرات وي په ده باندې. اکثر دا خوبونه بیا تعبیر کېږي نه، خو دغه خوب تعبیر کېږي. د دې خوب تعبیر دا ده چې تا باندې دا کوم اثرات چې وي د یوازیتوب او د سوچونو، نو دې نه ته خلاصېدی شي په دې وجه باندې چې ته خپل خپلوانو سره رابطه ولرې. هغو نیک خلک ستاسو خپلوان چې د هغو سره همیشه زنګونه وهي، مور پلار نه دعا غواړې، نو انشاءالله بیا ته په دې خپل سوچونو، په یوازیتوب، په هر څه باندې کامیابېدی شي او خپل اهدافو ته رسېدی شي. والله تعالی